انسان څوک دی؟ لیکوال سید اصغر هاشمی، لوستونکی حامد حقمل. انسان او ښوونه او روزنه. تور او سپین یو شان نه دي، غر او سمه جګ او ټیټ دي. په دریاب کې ماهیان په یو وزن نه دي. د نړۍ انسانان یو رنګ نه دي، نو ځکه پوه او ناپوه برابر نه دي. خو ځینو ځایونو کې برعکس ناپوه او پوه سره برابر نه دي، نو ځکه ناپوهان د پوهانو مشران دي. په جرګو او مرکو کې د خبرو حق هم دوی ته ورکول کیږي، ځکه چې ډیر خلک د پوهانو په نسبت د ناپوهانو په خبرو پوهیږي. په کلي کور کې مالکان باید هم دوی وي. دوی د ولس له نبضه خبر دي او د وخت و شرایطو سره سم ځان ډول ډول جوړولی شي. که چیرې ټولنه وروسته پاتې وي، د علم د ارزښت ځای پیسو، موقف او قومي مسایلو نیولی وي، نو حتمی خبره ده چې ډیر خلک د ناپوهانو پر ځای د ناپوهانو قدر کوي. کله چې د ټولنې ډیر خلک پوهان وي، نو هلته بیا پوهان مشري کوي، او کله چې د ټولنې د خلکو د پوهې کچه ټیټه وي، نو هلته بیا مشران ډیر وخت ناپوهان وي. د انسان درجه د پوهې په نظر کې نیولو سره ټاکل کیږي. په نړۍ کې په هغوی انسانانو حساب کیږي چې پوهه لري، او هغه چې پوهه نه لري د دې پر ځای چې ټولنې ته یې ګټه ورسیږي زیان رسوي. ډیره پوهه د دې پر ځای چې د انسان قدر او قیمت لوړ کړي، برعکس دښمني پیدا کوي. علما او پوهان په ټولنه کې د ناپوهانو تایید کوي او ځینو داسې مسایلو ته نغوته کوي چې د ټولنې ډیر ناپوهان پکې خپل تصویر ګوري او داسې فکر کوي چې لیکوال له دوی سره دښمني لري او هدف یې هم دوی دي. مال او دولت به د انسان قیمت لوړ کړي، خو پوهه د نورو د کینې سبب ګرځي. ښوونه زده کیږي، خو ځینې خلکو ډیر کتابونه لوستي، ډیر کتابونه یې لیکلي، د پوهنتونونو ډیر شهادتنامې لري او له همدې امله په لوړ موقفونو کار هم کوي. ظاهري قیافه یې هم بده نه ده. د ورځې یوه کورتۍ اخلي، د بوټانو یې شمار نشته، کله په یو او کله په بل شان موټرو کې ګرځي. د ساعتونکو شمیر یې زیات دی، خو چې اخلاقو ته یې وګوري او یا انساني سلوک یې مطالعه کړي، نو پوه بشي چې روزنیزه خوا یې ډیره نیمګړې ده. په انساني اعمالو کې د ښوونې عملي اغیز ته روزنه وایي. که چیرې ښوونه د انسان په سلوک، کردار او کړو وړو مثبت تاثیر وکړي، دې ته روزنه وایي. او که یې ونه کړي، نو ښوونه یې کسب کړي خو عملي کړي نه ده. قرآن کریم د نړۍ خورا ښه ښوونیز کتاب دی. نو مسلمانان که په قرآن کریم عمل وکړي، نو دوی به د نړۍ بهترین انسانان وي. نو دا چې په قرآني احکامو څومره عمل کوو، ځواب یو تاسې لوستونکو ته پرېږدم. که پیلوټ ته نظري زده کړه ورکړل شي، خو عملاً د طیارې د پرواز قابلیت ونه لري، د دې معنا دا ده چې ښوونه یې ترلاسه کړه، خو روزنه یې ناسمه ده. که یو سوداګر د ډیرو پیسو کاروبار ولري، خو د ګټې په لاس ته راوړلو کې د حرامو په فکر کې نه وي، دا په دې معنا ده چې یو کس به ډیر کتابونه لوستي وي او ډیر عملي او زده کړیز اسناد به لري، خو عمل به یې نه پرې کوي. انسان ښوونه او روزنه د مثلث هغه درې خواوې دي چې یو د بل سره اړیکې لري. ښوونه انسان ته لارښوونه کوي. که انسان په ښوونې عمل وکړي، د انسانیت خورا ښه سمبول به وي. او د ښوونې او روزنې پر ګاڼه سمبال انسان کولی شي چې ځان او ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي. هر انسان باید د ښوونې او روزنې پر اصولو برابر ژوند وکړي. که یو کس ډیر کتابونه لوستي وي، خو په روزمره ژوند کې عملي نه کړي، په دې معنا چې نظري زده کړه یې کړې خو عملي کړې یې نه ده. ای انسانه، له پیدایښته تر مرګه ښوونه حاصل او عمل پرې وکړه.